زه په دې باره کې تاسو ته څه وایم ملګرو، لیکن یو یهودي دی هغه د اسلامي خلافتونو باره کې ډېر ناشنا خبره کړې ده او تاسو یې اورېدلی شئ. I'm not a Muslim, but I wish that the Caliphate would come back, and I'll tell you why. The Caliphate have a way to protect the poor people. The jizya that we used to pay, it's only for the rich Jews. Poor Jews that didn't have money used to be received tax credit from the Muslims. Caliphate was the justice among the Caliphate was amazing. ملګرو کېدای شي تاسو په دې شکل باندې خبرو باندې پوه شوي یئ. دا سړی وایي چې زه پخپله یهودي یم، یعنې مسلمان نه یم، لیکن دا خبره کوم چې اسلامي تاریخ کې څومره خلافتونه تېر شوي دي نو په هغې کې عدل او انصاف ډېر په اعلی پیمانه باندې رایج و. دې وایي چې دا خبره صحیح ده چې موږ به مسلمانانو له ټیکس یعنې جزیه ورکوله، لیکن د دغه ټیکس او جزیې په مقابله کې چې موږ ته کوم سهولیت فراهم و نو هغه ډېر زیات و. یعنې د دې سړي د خبرو مطلب دا دی چې نن سبا موږ د کوم قوانینو د لاندې ژوند تېروو. د دې قوانینو نه د مسلمانانو خلافتونه ډېر ښه وو زموږ دپاره، د کوم د سوري د لاندې چې به موږ ژوند تېروو، یعنې هغه خلافت ډېر ښه و د نن سبا قوانینو په نسبت سره، نن سبا د جمهوریت په نسبت سره. نو ملګرو تاسو د دې خبرو نه اندازه لګولی شئ چې اسلام دنیا له څه ورکړی دي. اسلام او مسلمانانو چې په دنیا کې څومره انقلاب راوستی دی د هغې نظیر نه میلاویږي موږ او تاسو په تاریخ کې. ملګرو تاسو پته شته چې اسلام د راتګ نه مخکې په دې دنیا کې څومره ظلمونه وو، دا دنیا څومره په ظلمونو کې راګیره وه. کوم چې به بادشاهان او طاقت والا خلک وو هغوی به په کمزورو باندې ظلمونه کول، د ظلم هر حد به یې کراس کوو. لکه دغه زمانه کې یو قانون دا و چې کله به بادشاه یو مذهب اختیار کړو نو په رعایه باندې به هم دغه مذهب منل لازمي و، او که چا به دغه مذهب نه انکار کوو نو هغه بیا وژلی کېدو. د دومره سخت قانون و په دغه وخت کې، یعنې په ملک کې به ټول هغه قوانین رایج وو په کومو کې چې به د دغه بادشاه دپاره ذاتي مفاد و. ده چې به څه غوښتله نو هغه خبره به یې د قانون په صورت کې په ټولو خلکو باندې مسلط کوو. لیکن کله چې اسلام راغی او مسلمانانو ته طاقت میلاو شو نو ټولو نه اول د دې ظلمونو خاتمه وشوه. اسلام ټولو خلکو له ازادي ورکړه په دین کې، او په چا باندې جبرن یعنې په زور یو دین قبلول د دین یې سخته منع وکړه. یهودیان، نصوارا او هر مذهب والا خلکو ته د آزاد ژوند تېرولو موقع ورکړه په مقابله د جزیې کې. دې خلکو به په دغه وخت کې لوڼو او خویندو له میراث نه ورکوو، په یو بل به یې ډاکې اچولې، د یو بل نه به یې مالونه تښتول، د یتیمانانو مالونه به یې خوړل، یعنې هر قسمه ظلمونو کې دا خلک اخته وو. او د ظلم یو داسې باب نه و چې هغه دې خلکو نه باقي پاتې و. لیکن د اسلام په راتګ سره د دې ټولو ظلمونو روکتام وشو، او په دې سره په دنیا کې یو امن والا فضا قایمه شوه. نو دا بعضې خلک کوم چې د دین نه تنګ راغلي وي او دا دین ورته داسې بوج ښکاري، دا خلک نن سبا دعوت کې په دنیا کې خلکو ته دا خبرې کوي چې تاسو مذهب د سیاست نه جدا کوئ، سیاست جدا شی دی، مذهب جدا شی دی. دوی وایي که تاسو چېرته کامیابي غواړئ نو مذهب چېرته هم د سیاست سره مه یوځای کوئ. لیکن ملګرو د دې خلکو دا خبره ټول په باطل نظریې باندې بنا ده، دا هیڅ قسمه حقیقت نه لري، بلکې خبره ټوله د دې په عکس ده. اسلام صرف د عباداتو نوم نه دی، اسلام صرف د زکات، د حج او د عمرو نوم نه دی. اسلام یو قانون دی، اسلام یو دستور دی د ټولې دنیا دپاره، د ښایسته ژوند تېرولو دپاره یو میزان دی. او کوم خلک کوم قوم چې دې سوري د لاندې ژوند تېرول شروع کړي دا قوانین په خپل ځان باندې لاګو کړي او د دې مطابق خپل ژوند تېرول شروع کړي نو دې خلکو له الله په دنیا او آخرت دواړو کې سکون او راحت ورکوي. او په دغه قوم کې فحاشي، بېحیایي، حرامخوري، هر قسمه مذموم صفت د دې خلکو نه ختمیږي. یو ښایسته ژوند الله سبحانه وتعالی دې خلکو ته به نصیب کوي. د دې خلکو په علاقو کې یو داسې فضا قایمیږي چې په هغې کې غریب، فقیر، مالداره، بادشاه او غیر بادشاه ټول خلک یو شاني، په دوی باندې یو شان قوانین لاګو وي او انصاف د دغه خلکو مقدر وي. نو دا کوم خلک چې دا رنګه نظریې لري یعنې مذهب د سیاست نه جدا ګڼي، دې خلکو ته که وګورئ نو حیران به شي. دوی په خپلو خبرو سره همیشه د امن دعوې کوي، لیکن هغه امن او انصاف د دوی نه ډېر لرې پروت دی په فاصله کې، هغه دوی چېرته هم نه دی نافظ کړی په دنیا کې. بلکې دا خلک چې دا رنګه خبرې کوي د دې نه د دوی غټ مقصد دا وي چې موږ دې زموږ د سودخورۍ او حرامخورۍ اجازت وي، د دې نه دې موږ چا نه منع کولی. او هر چې مذهب دی دا خو د سودخورۍ او حرامخورۍ نه منع کوي، هغه د ظلم لارې په تا باندې بندوي. دې وجې نه د دې خلکو د مذهب سره نه لګي، په دې سره د دې دوکانونه بندېږي، دې وجې نه دوی خلاف کوي. او دا رنګه خبرې د دې خلکو د خولو نه راوځي چې هغه دوی د افعالو او کارونو سره بالکل تضاد لري. نو دې خلکو ته د جواب ورکولو دپاره ډېرو خبرو کولو ته ضرورت نشته، بلکې که دا خلک د خپلو سترګو نه د تعصب دا پټۍ لرې کړي او په تاریخ باندې نظر واچوي، دې خلکو ته به پخپله معلومه شي چې په تاریخ کې اسلام څومره امن او انصاف دنیا ته راوړی دی او دې به خلکو نافظ کړی دی. نو داسې دوی نه چېرته کړې ده او نه یې کولی شي. دوی به حقیقي امن او انصاف وپېژني، دوی ته به دا پته ولګي چې سکون او راحت څه ته ویلی کېږي، یو خوشحاله زندګي څه ته ویلی کېږي. نو اسلام په دنیا کې د امن ضامن دی او دا صرف د خولې خبره نه ده، بلکې مسلمانانو په خپلو افعالو په خپلو کارونو سره دا ثابته کړې ده چې موږ څومره امن راوستی شو په دنیا کې. نن سبا چې په دنیا باندې د حکومت دعوا کې د دې خلکو په لاس کې دي نو دې خلکو څه ونه کړل په دنیا کې.
او داسې ناشنا خبره خو نه ده. په تېره شوې زمانه کې دغه وګړي د مسلمانانو په لاس کې. لیکن دلته سوال دا دی چې آیا مسلمانانو چېرته داسې کارونه کړي دي لکه چې دوی کوي د خپل ذاتي مقصدونو پوره کولو دپاره چې دا خلک د ظلمونو کوم حدونه کراس کوي؟ آیا مسلمانانو داسې چېرته کړي دي په تاریخ کې؟ نو ملګرو دا ټول د سوچ خبرې دي، خو د عقل والو خلکو دپاره